ارسلنا موسی په مخکې رکوع کې بیان د انبیاء په دې کې بیان د یو نبی حضرت موسی علیه السلام ته چې موږ موسی علیه السلام لېږلو په آیات او سلطان مبین سره فرعون ته یغوی د فرعون خبره اومنله او د فرعون خبره حق نه وه ورځ د قیامت کې به دی رواني او دا ټول خلق ورپسې روان وي او دا ټول به جهنم ته ښکته کړي په دنیا کې په د باندې لعنت ته ډېره بده فایده د لعنت ته الله فرمایي دا د قریو او د کلیو حالات او خبرې دي تا ته موږ بیانو موږ په دې خلکو باندې ظلم نه کړی دوی د خپلو ځانو سره ظلم کړی په شرک سره نو دوی د خپلو الهه او خپلو خدایانو او خپلو مالونو هېڅ پیدا هم ونه رسوله چې کله د الله حکم ورته راغی همدارنګې الله فرمای نیول د اهل کلیو دا چې کله یو اهل کلی ظلم شروع کی به د الله عذاب پر راځي یقینا په دې کې عبرت ته د هغه چا لپاره چې عذاب د آخرت نه یریږي دا هغه ورځ چې یوم مجموع له الناس ټول خلق به الله ته حاضرېږي ذالک یوم مشهود دا هغه ورځ چې د ورځ ته خلق حاضر شوي دي چې هغه ورځ د عرفات ته ورځ د قیامت ته د قیامت په ورځ د ټول خلق د الله په حضور کې حاضر شوي دي الله فرمایي موږ د خلق چې ورسته کوو څه حکمت پکې ده یا خاصه نیټه لا پر شوي نه وي چې کله قیامت ورځ راشي هیڅوک به خبرې کوي نشي نه څوک به شقي وي څوک به سعید وي څوک به نیکبخت وي څوک به بدبخت وي رسول الله صلی الله علیه وسلم را اوتلو و بيديه کتابان خلاصو کې دوا کتابونه نیولي وی فرمایل اتدرون ما هذان الكتابان تاسو په هیګی دا سدي قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا كتاب من رب العالمين دا کتاب د الله د خوانه دا پدې کې د مسلمانانو نمونه د جنتیانو نمونه او د هغوی دا کلیو نمونه دي او بیا مجموعه جمع شوی دي په دې کې څو کمیږي زیاتېږي نه او په دا چپلاس کې زما د جهنميانو نمونه دي د هغوی د پلارو نمونه دي د قومو نمونه دي څوک به زیاتې دی کمې دی نشي نو صحابه کرام عرض کوي ففیما العمل یا رسول الله او د الله پیغمبره اسې به هم په یو کتاب کې خامخاو بیا عمل د سلفاره کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سددوا وقاربوا وعملوا عمل وکوي هر چاته به طرف آسان وي چې کومه خواته روان وي که جنت ته آسان وي هغه ته به د جنت اعمال الله دنیا کې ورخي حتی چې خاتمه په نیکو اعمال راشي جنت ته به داخل شي چې زو بدبخت په دنیا کې به هم بد اعمال کوي حتی مرګ په هغه ورته راشي جهنم ته داخل شي فرغ ربکم فریق فی الجنه و فریق فی السعیر الله فرمایي چې هر څوک د الله تعالی فاما الذين شقوا کوم کسان چې بدبخت دي دوی په اور د جهنم کې وي د دوی لپاره به په جهنم کې تر ټولو نه بدترین आवाज د خروي د خره لپاره دوا आवाज دي یو आवाज ته زپیر وایي چې ډیر چیغي وایي او یو आवाज ته شهیق وایي داخلي چې غړمبي ځان سره دته شهیق وایي د جهنميانو आवाजونه به هم دا شی وي خدای هم د وساتي الله فرمایي پدې کې به همیشه چې درڅو اسمانونو وزمکي وي سوال دا واردېږي چې د جنت نه وړاندې خو اسمانونه رنګيږي زمکه بړنګيږي الله څنګه وایي چې مادام د سماوات ولر دا هغه نه جواب مراد سماوات نه پاس چت د جنتونو ده او مراد د ارض نه لاندې زمکه د جنتونو ده مگر هم کده الله پاک خو کوي مادام د سماوات مراد د اسمان نه د جهنم چت او مراد د زمکه نه د جهنم زمکه مگر هم کده الله خو کوي په دوزخ کې به نوي څنګه په دوزخ کې نوي خلق په دوزخ کې الله چې همیشه به او کنه یا به د خلق تګی شي 1500 کال به وړاندې د مړې غوښتنه کوي مړې راکې خالي 1500 کال بیا به ته زقوم ورکړی شي دا زقوم به په د مړې کې خښ شي دا زقوم دومره ګرمي چې دغه وبو نه با اویا واره ګرموي
ورسته د هغې نه به دوی نارې کوي مونږ ته اوبه مونږ ته اوبه مونږ ته اوبه مونږ ته 1500 کاله بعد چې ښه راځئ راوځئ نهر خبال چې دا د زانیانو د زانیاتو د هغوی د فروجو اوبو وغیره شیان چې د بهیږي به راوځئ جام راواخلئ د جام مخې ته نږدې کي د دې مخ سرمنه پزه مزر ټول پکې غورځي پکې ویلي ویلي شي دا غیره بعد به داخله غړپ وکي دا د خولې دیننه مرای معده کلمې ټول بکاته تنه توي شي نو دغه وخت چې دی بهر راوتل نهر خبال ته دی په دې وخت په جهنم کې نه دی نو مراد د استثناء نه چې الا ماشاء ربک هغه وخت خروجهم من النار وخت د وتلو د دوی د اور د جهنم نه الا النهر الخبال دویم مراد د استثناء نه هغه استثناء ده جهنميان به په ګرم جهنم کې وي بیا به د کلک عذاب دی پارا یخ جهنم ته نقل شي د یو څو وخت دی پارا نو جهنميان به په ګرم جهنم کې وی 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 مگرم کدی الله خوخوا او دوی تللی وی زمهاری ته نه پدی وخت په جهنم کې نه وي دریم جهنميان به په جهنم کې وي خو هغه وخت د میدان د قیامت چې دا جهنم ته لاړ ندي نو معنا دا جهنميان به په جهنم کې وي مگرم کدی الله خوخوا پس لموت به هم یو څه اندازه وخت دوی په جهنم کې نه وي ورسته د هغه نه به جهنم ته ځي کوم کسان چې نیکبخت دي دی به جنتو کې وي چې ترڅو اسمانونو زمکه وي مراد د اسمان نه د جنت چته مراد د زمکه نه د جنت ول ازمکه خمګرم کده الله خوخوا نه جنتیان به په جنت کې نه وي یو جواب داد مثلا دا حکم د چې دا مسلمان جنتی شو اوس الله فرمای جنتی خدا مگرم کدی ما خوخی سو وخت به جنت کې نه میدان د عرصات کې بغرزي کنه نو ردا خو جنتی خو قبل الدخول الى الجنه ما شاء ربك سوره دی الله پاک اراده وی لا تر سه جهنم ته ورغلی نه دی او یا مراد د دینه جنتیان سے جنت ته نه نوځي هر قسم میوه خوشتا البته د الله پاک رؤیت وشي چې د الله دیدار ورته وشي الله د ممتاز روح ته نصیب وګرځي دا د جنت نعمتونه به ټول ته نیر شي ندی په دا وحده نظر الی الرب کې چې الله ته ګوري دی به داسې وی لکه په جنت کې چې بخي وینا ځکه د جنت د خوندونو نه زیات د الله رؤیت خوندور وي الا ماشاء ربک او یا په جنت کې خدا هر چا کور ځان ته خبره ده خدا هغه نه علاوه په جنت کې او بازار هم شته او په دې بازار کې تصاویر دي سړی د خپل مېرمن نه ووتلو دی بازار تراغه په دې بازار کې عکسونه ګوري ډیر ناشنا ناشنا عکسونه بوي چې سړی کور ته لاړ شي خپل خزه چې ویني د عکسونه باندې ډیره خیستاوي وخزه لقد ازددت حسنا بعدي استاخ کلا خو بيخي زیاته شوی ده وسړی قسم په خدای چې د استاخ کلا زیاته شوی ده چې لمانه وته دارنګ نه وي نه دا جنتیان په خپل بنگلو کې نه وي الا ماشاء ربک دی په بازار د جنت کې وي الله فرمایي کوم کسان چې نیکبخت دي په جنت کې وای چې ترسو پورې د جنت چتونه وزمکه وي شک مکا پیغمبره دغه څنګه چې دوی عبادت کوي دوی عبادت نه کوي مگر پلارانو چې باطل عبادت کول او موږ به دوی تخپل حساب پورا ورکو الله فرمایي ولقد یقینا پتحقیق سره ارسلنا موږ لګلې و موسی علیہ السلام بی آیاتنا
په معجزات زمونه وسلطان مبین او لوی او قوي حجت چې همساوه د حضرت موسی علیه السلام چاته مولې کله و الى فرعون ته وملئه د غیر ټولی ته فتبعوا امر فرعون دوی تابعداري وکړه د امر د فرعون د فعل د فرعون وما امر فرعون برشید او نه د امر د فرعون درست نه ده صحیح نه ده حق نه ده یقدم یوم القیقدم مختکیږي ولا فرعون قومه د خپل قومنا یوم القیامت پورز د قیامت باندې فاوردهم النار داخلی بدوی لره جهنم تا وبئس الورد ډیر بد داخله دل دی جهنم تا المورود داخل کړل شوی ډیر بد دی هي دا جهنم تا داخله دل وردهم هذا واتبعوا ورپسې بشي پی هذه پدې دنیا کې لعنتان لعنت ورپسې دا و یوم القیامت پورز د قیامت کې هم بسرف دو ډیر بد عطیه او بد ورکړه دا المرفود المعطى لهم وجد دی ورکړه هغه څه شی دا لعنت دا ذالک دا من انباء القرى دا لقصو دا اهل دا کلیون دی نقصه علیکا منگی پتا بانی لولو منها بعض لدینا قائم ولا دغی آثار موجود دی وحسید او بعض لو شبی ختم شوی دی وما ظلمناهم من دوی سره ظلم نه کړي ولکن ظلموا انفسهم دوی د خپل ځانو سره ظلم کړي فما اغنت نو دفن کړو عنهم لدوینا لعذابنا الهتهم ددو خدایانو التي ها خدایان يدعون تدي بدل من دون الله بغد الله تعالی من شيء عندكم سنا لما هر کلا جاءت امر ربک چراغ امر د عذاب در ابستادوی ته فائدہ و نه رسولا وما زادوهم غیر تتبیب زیاد نکدوی لره بغیر د هلاکت او نقصان نه وكذلك امدارنگا اخذ ربك نول درب استادي اذا اخذ القرى چکلونی سی اهل دکلیو وهي ظالمه دا ظالم بي ان اخذه عليم شديد یقینا دنول عليم در درناک د شدید سخت ان فی ذلک یقینا پدې کې آیتن عبرت لمن دهغه چاله فار خاف عذاب الاخرته چې یریږي د عذاب د اخرت نه ذلك دا یوم مجموع له الناس دا یو ورځ دا مجموع له الناس خلق بدل پاره جمع شوی وي وذلك دا یوم مشهود دا یو ورځ دا چې دی ورځ کې به حاضر شوی وي د اسمان خلق او د ځمکې خلق وما نؤخره من نور استكو دا ورځ د قیامت الا مگرم لاجل معدود لپاره نټه معلومه پنځ د الله تعالی باندې یوم هغه ورځ یاته دا ورځ راشي لا تکلم نفس خبر بنه کوي نفس الا باذنه مگرم په اجازه د الله تعالی خبر وکړي نشي څوک پټول باندې بارو عبراغلی وي فمنهم بعض د خلقنا شقيا بدبخت دا وسعيد نکبخت دا فاما الذين شقوا دالب او نشر مرتب دا فاما الذين شقوا کوم کسان چې بدبختو ففي النار دی په اور د جهنم کې وي لهم د دوی لپاره پیها په د جهنم کې زفیر و شهیق اول عجق आवाज د خرابې په ټیټ आवाज د خرابې خالدین فیها همیشه به په د دوزخونو کې مادام د سماوات والارض چې ترڅو پوری وي اسمانونه د دوزخ او زمکه د دوزخ یعنی همیشه الا ما شاء ربک مگر هغه څه چې الله تعالی خو خوي دی په دې سات په جهنم کې نوي ان ربک یقینا ربستا ان ربک فعال کون کید لما یریدکم شت الله پاک اراده وکوي واما الذين ها خلقوا سعدوا چې دوی نکبخت فی الجنه دوی په جنت کې وی خالدین فیها همیشه به په دا جنت کې ما دامت السماوات چې ترسو وی اسمانونه والارض زمکا امداز مکه مراد د اسمانون د جنت اسمانون دي چتونه دي او د جنت ول زمکه دي الا ما شاء ربک مگر هم جنتیان په جنت کې نه وي سمرا اندازا چې د استاد رب خو خوي عطاء غیر مجذوذ ورکه د غیر مکتوب بندګي بنا وکه جنتیان داسې ویلې شي چې
چې تاسو به په جنت کې دومره وسیږئ لکه د دنیا شګې دومره کلونه وای بیا هم خپه شي که دوزخیانو د اوویلی شي چې تاسو به په دوزخ کې دومره کلونه وای لکه د دنیا د شګو بیا به دوی خوشحاله شي په دوزخ کې بعد دغه جهنميانو دپاره هغه اور وي که دوی ته د دنیا اور بل شي نو دوی په دې کې خوبونه وکوي واما الذين ها کسان سعیدو چې دوی نیک بخت دي ففي الجنه په جنت کې به خالدین فيها همیشه به په دا جنت کې ما دامت السماوات والارض چې ترڅوي اسمانونه او ځمکه الا ما شاء ربک مگرم کوم چې دستا د رب خوښ شي عطاء غیر مجذوذ دا ورکه غیر مقطوع بنديږي بنا ختميږي بنا فلا تکونو مکیگا فی میرتن پشک مما ده غینا یعبدو آباؤنا چه عبادت که زمان پلار ها اولائی دا کسانو ما یعبدون دوی عبادت نکولو الا مگرم کما یعبدو آباؤهم مگر لکسنگ چه دوی عبادت دوی پلارانو کولو ما یعبدون دوی عبادت نکولو دو بوتانو الا مگرم کما یعبدو آباؤهم من قبل مخکل دوینا و انا منگل موفوهم پورا فراور کونکیو نصیبهم برخی د دوی لره غیر منقوص نبوی کم ده هغی ثوابو پورا ثوابو پورا جل جلاله د جنتیانو د دوزخیانو بیانو پدې کې هم الله پاک جل جلاله فرمایي جنت د هغه چا لپاره ده چې د الله پاک د حکم تابعدار وي دوزخ د هغه چا لپاره ده چې د الله پاک د حکم نه تعدی تجاوز کوي تجاوز کول په هر شي کې او ناروا عمل ده الله فرمایي موږ موسی علیه السلام ته کتاب ورکړ پدې کې خلکو اختلاف شروع هغه دی الله پاک دا کلمه مخکې تیر شوی نه وي په تاخير د عذاب باندې نو الله به دوی ته زر تر زر عذاب ورکړي وي پیغمبره ان کل لما دغه کې دوه قرات دي کدا چرته ان شي ان نو بیا ان نافیه ده بیا لما په معنا ده الا سره ده ان ندا کلن هر یو الا مگرم خامخا لیوفینهم ربک اعمالهم الله بدوی ته ثواب دی اعمال ورکي بدله دی اعمال دویم و ان کلن لاما ان یقینا په تحقیق سره کلن هر یو لاما خامخا لیوفینهم پورا پورا باور کوي دوی ته ثواب او بدله دي اعمالو د دې خلکو الله فرمایي نو ځان سیخ کا لکه څنګه چې تا ته امر شوی او ها کسان چې تا سره توبګار او په دې لار باندې روان دي د ظالم طرف ته میلان مکوه سبحان الله د ظالم طرف ته میلان مکوه په دا وخت د میلان کې به هم فتمسکم النار تاسو ته به اور د جهنم ورسیږي دا خلاصه کوي چې د ظالم سره امداد کوي خو چې خالی د ظالم طرف ته میلان وکوي فتمسکم النار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم واو من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام او قال فقد خرج ربقه الاسلام من عنقه چې څوک د ظالم سره لاړ روان شو د دې لپاره چې د ظالم تقویت وکوي خدای پوهیږي چې دا سړی ظالم ده دا الله پیغمبر فرمایي وای دا سړی د اسلام نه اوتلو یا د اسلام غاړکې د غاړې نه اوتلو ظالم ته نصر ځان ته نقصان رسي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د ظالم د وجنا حتی مرغان بټیران په زالو کې دینه نام په وای باندې قحطی را دی غویم خیری ورته کوي ان الله لا یمل الظالم الله پاک ظالم ته مهلت ورکوي او سو وخت ورته ګوري حتی اذا اخذه لم يفلته خو چې کله الله پاک ونیسي بیا پرېږدي نه الله پاک خامخا ظالم نه انتقام خامخا اخلي د سو شیانو الله قسم کوي یو د مظلوم حق ده چې ای مظلوم دستا انتقام به د ظالم نه خامخا ز اخلم بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید
نو الله فرمایي چې تاسو تطغوا تجاوز مکوئ د کفارو طرف ته میلان مکوئ د هغوی خوی خصلت په ځان کې مراولئ د هغوی غونته جامې ما اغوندئ د هغوی غونته ځان ما جوړوئ مسلمانان د مشابهت د کفارو نه کاملا منع شوي تاسو نه ګورئ د عاشورا روزه رسول الله یو نیوله یا رسول الله کفار هم نسی وای ما ته الله حکم کړی چې د کفارو مخالفت کوي که زه کال ته ژوندی یم دوه به نیسمه دومره مخالفت پکار ده هغه ګورې له عبادت ته نو موږ مسلمانان په جامو کې په خوی خصلت کې په ویښتو کې حتی په سپلیو بوټونو کې دا کوشش کوو په ګنډلو د جامو کې چې موږ د کفارو خوی وکړو د کفارو جامه په ځان کې راولو د کفارو جامه زما لور او خور او ښځه واغوندي په دې باندې خلک فخر کوي او یا د هغو غونته کله کله لنډ لباس او کله کله اوږده لباسونه دا د هندو زنانهو د ګډېدونکو زنانهو اوږدو 10 متره جامې که څومره شاته لکۍ ده نو دا زنانه د افتخار دپاره اغوندي د یوې شپې دپاره په کریا باندې راوړي خو د په څو زره کریا ده بدبخته ته خو مسلمان یې نو هغه جامې خو د هندوي دي هغه د کفارو دي مسلمان د کفارو سره ورته کوي ځان یې سره مشابه کوي یو جزیه کتاب لیکلی ده غالبا خلاصه الفتاوا لیکلی ده وای یو سړی د کافر نه مثلا غوا واخلي مجوسی وي نو د مجوسیانو مخکینی وخت کې خپل خولۍ وي معلومې خولۍ وي نو دا غوا چې خپل چختنو پیژني بیا شودي پرېږدي بدل کسته شودي نه ورکوي په دا کورو کې هم ښځه ورته معلومه وي د دې وجې نه غوا دې ته نه راوستله اوس تا د شودي نه درکوي ته کولی شې چې دا د مجوسي خولۍ په سر کې د لوسلو په وخت کې شودي ته نه ولوسې او که د لوسلو نه علاوه دا خولۍ قصدن افتخارا تا په سر کا دا سړی په دې خولۍ په سر کولو باندې هم کافر شو بغیر حاجت نه به ته د کافر لباس په ځان کې نه راولې ولا ترکنوا الی الذین ظلموا د ظالم طرف ته به میلان نه کوي په دا صورت د میلان کې فتمسکم النار د هغه چا به څه حالي چې په خپله معاون شي د هغه چا به څه حالي چې په خپله کافر شي د هغې به څه حالات وي فتمسکم النار وما لکم من دون الله تاسو دپاره د الله نه بغیر بل څه نشته کوم دوستان نه لرئ او بیا تاسو امداد به نه کېږي پیغمبره مونږ دروه د ورځې په طرفینو کې ماسپښین سهار مازدیګر ماښام ماخوستن یو څه حصه د شپې نه یو صحابي و دغه صحابي نه وړه ګناه وشوه یوه زنانه یې ښکل کړه په دې پښیمانه شو ژاړي زاړي زاړي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي ما نه دا ګناه شوې ده د مانځه د جمع نه بعد رسول الله فرمایي ورته اقیم الصلاة او بیا فرمایي ان الحسنات یذهبن السیئات نیک اعمال دا واړه ګناهونه ختموي صحابه کرام عرض کوي صرف د ده لپاره وینه د هر امتی زما دپاره ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه جندب بن جناده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تشریف فرما شو یا رسول الله اوصنی ما ته وصیت وکړه رسول الله ورته فرمایي اذا عملت سیئه چې تا کله یوه ګناه وکړه فتبعها حسنه ورپسې نیک عمل وکوه تمحوها د ستا دا نیک عمل به دا ګناه ختمه کی صحابي عرض کوي یا رسول الله که نور مې نیک عمل نه وي زده او ایله دا وایم چې لا اله الا الله زما ګناه به معاف شي رسول الله فرمایي دا خو د ټولو حسناتو مور ده د ټولو حسناتو اصل ده خود به هم الله د ستا ګناهونه معاف کوي نو دغه صحابي یا نبهان تمار یا هغه مجاهد او غازی زنانه ته جلاس ورکړی او وخت یې ورته اخیستې وه خو به هر تقدیر شان د نزول خاص
حکم عام ده، الله د محسنانو اجر ضایع کوي نه. الله فرمایي ولې د مخکنیو خلکونه دومره خواندان د عقل نو ته دې خلک له فساد نه منع کړي وای، مګر ان ډیر کم کسان چې موږ هغوی ته نجات ورکو او دې تابع شول د ظالمانو د انعاماتو، د ظالمانو د نعمتونو د ازادۍ، هلاک شول. پیغمبره رب ستا داسې نه ده چې اهل د کلیو هلاکۍ په ظلم باندې، نه نه نه. الله پاک روغ کلی ته عذاب نه راولي، خو هلته چې کله کلی ته خبر ورکي پیغمبر راولیږي او بیا د قوم خبره نه مني، بیا د الله عذاب راځي. که د الله اراده وای دا ټول خلق به یو ټولی ګرځولی وای، لیکن همیشه دوی مختلف دي، مګر هم په هغه چا چې الله رحم وکوي هغه به اختلاف نه کوي. یو خلاف ده، یو اختلاف ده. خلاف دا عنادي وي، یو سړی ښه پوهېږي چې دا بل سړی په حق باندې ده، خو زه د هغې نه خلاف کوم، یا د ځان د شهرت په خاطر باندې، یا د هغه د مغلوبیت په خاطر باندې، نو را پوهېږم چې حق د هغه سره ده، دې ته خلاف وایي. خلاف ناروا ده. یو اختلاف ده، لکه د امام ابو حنیفه مذهب، د امام شافعي اختلاف، دا اختلافات دي. اختلاف د علماء رحمت ته، و خلاف د خلکو دا هلاکت ته. ځکه په خلاف کې غرض خپل ځان انانیت وي، په اختلاف کې غرض الله وي، الله ته رسیدل وي، رسول الله ته رسیدل وي. الله فرمایي چې ما کلمه پوره کړه، کلمه دا ده چې لأملأن جهنم، زبا خامخا جهنم ډکوم د دې کفارو نه. پیغمبر موږ د پیغمبرانو قصې پتا کړې دي چې د ستا زړه په دې باندې تسکین پیدا کی، تا ته په دې قرآن کې حق راغی، وعظ او نصیحت راغی. کافرانو ته ووایه چې په خپل شان باندې عمل وکوئ، موږ هم عمل کوو. تاسو هم انتظار د عذاب د الله وباسئ، موږ هم انتظار د عذاب باسو. غیبی علم د اسمانو د ځمکو الله لره ده. که یوسف علیه السلام په دې غیب باندې خبر وای کنه، نه غریب به دورونو سره لاړ نه وکنه. که حضرت یعقوب علیه السلام په غیب باندې خبردار وای کنه، نو خپل زمانو سره به د لیوانو سره به یوسف علیه السلام نه ولېږلی کنه. که دورونه د یوسف علیه السلام په غیب خبردار وای کنه چې یوسف په داکوی کې بچ کیږي او بیا به آخر بادشاه کیږي، خدا خیانت به نه وکړی کنه. غیب الله لره ده. په دې باندې پیغمبر نه ده خبر، په دې باندې یوسف علیه السلام خبر نه ده، په دې باندې یعقوب علیه السلام خبر نه ده، په دې باندې یهودا او زمن د یعقوب علیه السلام خبردار نه دي. د الله عبادت کوا، په الله ځان سپاره، لکه څنګه چې یوسف علیه السلام په الله ځان وسپارلو، الله څنګه وساتلو. الله پاک د تاسو د حالاتو نه بې خبره نه ده. الله فرمایي ولقد یقینا په تحقیق سره آتینا موږ ورکړو موسی الکتابه، موسی علیه السلام ته کتاب، فاختلف فیه، په دې کې اختلاف وکړی شو. ولولا کلمتون، کنه وای کلمه سبقت من ربک چې تیر شوی دا مخکې له رب دې تانه، کلمه د تاخیر د عذاب، لقضی بینهم، فیصله به شوی دوی من کې په عذاب سره، په هلاکولو سره. وانهم یقینا دوی لفی شک منه، شک دې لدینه مریب خشک من نکلک. وان شان دادا وانه کلن و ان یقینا کلن هریو لما خامخا بیا لما تخفیف سره شو. لیوفینهم پورا باور کوي الله تعالی دوی ته ربک رب دیتا اعمالهم ثواب د اعمالو جزاء د اعمالو د دوی. او که ان پیشی ان ندا کلن هریو لما پمانا ده الا سرا الا مگرم لیوفینهم خامخا پورا ور کوي ربک رب ستا اعمالهم ثواب د اعمالو د دوی. انه دا الله پاک بما يعملون خبير دی عمل کوي خبردار ذات. فاستقم نو ځان فاستقم غاړه کې دا تابع شه مستقیم شه کما لک څنګه امید د تا امر شوی دا. ومن او هاتو تابع ما که چې تاسو سره ایمان راوړی دی مامور په استقامت باندې دي ځان سیخ کا. ولا تطغوا او زیاته مکوا سرکشی مکوا. رسول الله خو سرکشی نه کوي، خطاب رسول الله ته د مراد پدی باندې امت ته د تعریض وای. کله کله په دا کور کې یوانی منګور ژبوره وي، نه په دا کور کې کاسې چې په دا لغت او یشته 5 پیالې ماتې کړي، خو هغه غریبه ډارېږي
ان لور ته چوجل کوي دا په دې ولې ماته کړې دلته دې یې خوي بے ځای اګلی کنه الفاظ او خلل لور ته خوري او مراد په دې سره څوک وي انګور وي وی لوري وایم تا خو انګوري تا په غوږ وایم چوشنه دا پیالې ما تا وکنه خو په کار یې واخله کنه وانهم واستقم كما امرت ولا تطغوا زیاته مکوا انه بما تعملون بصير دا انه دا الله تعالی لتاسو په عمل باندې بصیر لیدون کیدا ولا ترکنوا میلان مکوي الى الذين يغكسانوا تظلموا چې ظلم کړي فتمسكم النار تاسو لره به ورسېږي ور د جهنم فما لكم نشتا تاسو لپاره من دون الله بغیر الله تعالی نه من اولیاء دوستانه ثم لا تنصرون تاسو امداد بکې دی نشي واقم الصلاة ودروي المنزنا طرفي النهار فدور طرفين دورس كي سهر ومازدقر وماخام وظلفا من الليل وحساد شبي ما خستان أو ماخام إن الحسنات يقينا دانيك نيك عملنا يذهبن السيئات دا ختموي گناهنا ذلك دا ذكرى نصيحة للذاكرين دا ذكر كونكو دفارا واصبر صبر كوا فإن الله بشك الله تعالى جل جلاله لا يضيع نزاك اجر المحسنين اجر د نیکی کوونکو فلولا اولنا كان چوي من القرون د قرنونو مخکنيونا د قومونو من قبلكم مخکله تاسونا اولو بقيه خواندان دي عقل وي خواندان دي کمال وي ينهون عن الفساد كما کول خلق د ناروا اعمالنا د فسادنا في الارض بمقدس مکه باندې الا قليلا مگر ډیر کم خلق ممن دهغه چانا انجینا چمنګ هو ته نجات ورکړو منهم لدوینا وتبع الذين او تابع شولها کسان ظلمو چې دوی ظلم کړو ما ده نعمتونو ما ده اموالو او تعرفو فيه او نعمو فيه چې دوی ته نعمت ورکړل په دې دنیا کې وکانو دوی مجرمین دوی کافرانو مجرمانو ولو شاء ربك کدا استاد رب اراده وای لجعل الناس خامخاب الله ګرځولې وای خلق لره امه واحده وادلا ولا يزالون مختلفين لیکن همیشه به خلق اختلاف کون کی وی الا من رحم ربك مگر هغه څوک چې رحم کوي په د باندې رب ستا ولذلك دام دغه رحمت دفار خلقهم الله پیدا کړی دي وتمت کلمت ربك او مکمل شوا کلمه د رب ستا لاملأن کلمات شهیده دادا چې لأملأن خامخاب یقینا دکوما جهنم دوزخ من الجنة د پیریانو نا شیطانانو نا والناس د انسانانو نا اجمعین د ټولنا وکلن هریو نقص علیک من بیانو پتا باندې من انباء الرسل د قصو د پیغمبرانو نا ما هغه نثبت به فؤادک چې مون تسلی ورکو مون ثابتو مضبوطو په د باندې د استازلو وجاءک فی هذه الحق او راغله تا ته په دې قصو کې حق بیان راغله وموعظه وعظ راغله زجر راغله د خواهشاتنا وذکرى للمؤمنین او نصیحت راغله د مسلمانانو لپاره وقلوا پیغمبر للذین هی خلقتا لا یؤمنون چی ایمان نلری اعملوا علی مکانتکم عملو کوي په خپل حالت باندې ای خلکو علی مکانتکم په خپل شان باندې کو پارو ان عاملون موږ عمل کوونکو په خپل حالت د اسلام باندې وانتظروا تاسو انتظار وباسئ د الله د عذاب ان منتظرون موږ انتظار وستون کیو د الله د نصرت چې الله به مسلمان سره امداد کوي لکه څنګه چې الله پاک د یوسف علی السلام امداد فرمایلو ولله غیب السماوات الله تعالی لردا غیب علم پوشیده علم پټ علم د اسمانونو والارض د ازمکه علم و الیه د الله تعالی تا یرجع الامر كله ورغرز امر اختیارات او تصرف ټول اختیارات الله لردی په کوئی کې الله ساتي په بندخانه کې الله ساتي فاعبده د الله پاک عبادت وکوا وتوکل علیه فالله بنزان وسپارا وما ربك ندربستا بغافل نا خبر عما ده اعمالنا تعملون چې تاسو عمل کوي وخلقو وما ربك ندربستا پیغمبر بغافل نا خبر عما يعملون دغه چې عمل کوي ورونه د یوسف علی السلام سره
نو پیغمبر غیب علم الله لره ده د الله عبادت کوا د الله توحید بیانوا الله تعالی باندې ځان سپاره د الله